د ابراهیم ارمان لوڼي نن د دریم تلین په مناسبت د پریس کلب په دې حال کې راغونډې شوي درنې جلسې تعزیتي جلسې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ درانه مشران صوبایي صدر طاهر خان ودان نصرالله خان زیری چې زموږ صوبایي نوی سکرټري دی د صوبایي اګزیکټیو د پټې ضلعې ورونو دلته راغلي درنو خویندو ستاسو د ټولو په اجازه تر ټولو له مخه د ارمان لوڼي په حواله باندې زه د دې ګردې جلسې لپاره د ګردې اجتماع لپاره د عقیدت ګلونه وړاندې کوم او ارمان لوڼي چې د کوم کار دپاره د کوم کاز دپاره قرباني ورکړې ده موږ ټول دا عید کوو دا واده کوو دا قول کوو دا پښتو کوو چې هغه ارمانونه به انشاءالله تعالی خدای کول که خدای کول موږ او تاسو ټول پوره کوو ورونو دویمه خبره دویمه خبره نن د پی ټي ایم چې په کلا سیف الله کې کومه جلسه وه د جلسې وروستو دا مشران چې روان سوي دي پر دوی پر لارې حمله سوې ده د دې حملې په سختو ټکو غندنه کوو او غوښتنه کوو چې دا به ګم خاطې ته څوک نه اچي د دې حملې مسؤلین دې ټول ونیول سي او دا دې په سزا ورسول سي ورونو دغه حمله چې نن سوې ده دغه حمله چې نن سوې ده چې منظور ګرفتاره دی او نور زخمیان دي ورونو موږ په دې ملک پاکستان کې د سیاسیانو تر مخ د سیاسي پاچاهانو تر مخ د ملک د ټولو ولسونو تر مخ د پښتانه پر مقدمه باندې له موږ سره دا هر څه سوي دي او دا ګنونه هم روان دي د پښتانه مقدمه څه ده پاکستان یو ملک دی په دې ملک کې دلته پرنګی راغلی و او زموږ د سختو ستړو خواریو چې زموږ د دې وطنه څخه په سر کې خانشین عبدالصمد خان اخندزی و د دوی د سختو جګړو او قربانیو په نتیجه کې پرنګی تللی دی او پرنګي قصدن ارادتن زموږ خاوره تقسیم کړې وه د پرنګي له تګه وروستو نن مسلمان پاکستان زموږ خاوره تقسیم ساتلې ده دویمه خبره دا ده چې زموږ دغه خاوره د دې کې چې خدای څه وسایل پیدا کړي دي دا وسایل قبضه دي که یې لویه وسیله ده دا یې اوبه دي بجلۍ ده تیل دي ګیس دي کرومایټ دي کویلې دي سنگ مرمر دي او هغه قیمتي ځنګلونه دي چې نن یې یو پټ په بازار کې په 7,000 په 8,000 روپۍ دي نو ورونو موږ دا دولتونه زموږ دا نعمتونه چې موږ ته خدای راکړي وو زموږ د بچو حق دی باندې دا حق نه تسلیمیږي تر ننه نه دی تسلیم شوی درېیمه خبره دا ده چې موږ فرهنګي څنګه ویل شوي وو نن هم په یوه نامه په دې مسلمان پاکستان ملک کې مصوبه نه لرو پر دې خبرو باندې موږ ته سزاګانې راکول کېږي نو ورونو زموږ دغه مقدمه چې خانشهیي ایښې وه نن چې موږ دلته ناست یو زموږ دا مجلس دی ګرد جهان ته وایو
نور ځای ته پاکستان ته نه وایي، د پاکستان سیاسي پارټیانو ته نه وایي، د پاکستان خلکو ته نه وایي. په دې نه وایو چې دا ټول د پښتون په سوال باندې سخته ناانصافي کوي، له پښتون سره کوي. نن موږ په مسافرۍ کې د دنیا په ګوټ ګوټ کې احساس به چا کوو، فکر به چا کوو، که هالند ته ځې، که جرمني ته ځې، هر ځای په سلاو پښتانه، په زراو پښتانه راوځي مظاهرې کوي. دا پښتانه د څه جبر په نتیجه کې چې خدای بهترین وطن ورکړی دی، لویترین وسایل یې ورکړي دي، خاوره یې ورکړې ده، او د نن دنیا تر ټولو لوی وسیله اوبه دي چې درېیم جنګ عظیمه په دنیا کې پر اوبو کېږي. موږ ته، زموږ خاورې ته، زموږ وطن ته چې دا څه جنګ وشو دا 40 کاله، دا د پاکستان هم اوبه ورکوي، د اوبو دپاره یې کاوه ایران یې نن هم د اوبو دپاره کوي، دا نور هم په دې نه کوي اراده کوي. آیا موږ پښتانه جهان ته دا وایي، پر دې موږ ته سزا مه راکوئ. پښتون پیټریاټیزم، وطن دوستي پر خپله خاوره باندې نه چنګیز یې له کړی دی، نه لاکو یې له کړی دی، نه یې مغول یې له کړي دي، نه یې پرنده یې له کړی دی، نه یې بل یې له کړی دی، نه یې بل یې له کړی دی. هر چا خاورې څټلې دې خاورې تللی دی. د دې سزا دې موږ ته جهان نه راکوي. دا موږ په پښتني شدو کې د وطن مینه روزلې ده. د دې سزا موږ ته راکول کېږي. جهان دې وایي د چشت لپاره دا اقوام متحده دا ګډ کارونه تر کوم نظریې او فکر لاندې کېږي. موږ څه ګناه کړې ده؟ موږ څه سزا، د کومې خبرې سزا موږ ته راکول کېږي؟ نن ویل کېږي چې دا دهشتګردان دي. هېڅ پښتون دهشتګرد نه دی. په ټول تاریخ کې انسان یوه ورکه د پښتانه دهشتګردي نشي ثابتولی، د انتها پسندي نه نشي ثابتولی، د مذهبي جنونیت نه نشي ثابتولی. بیا دا خلکو په خوله د هغې میډیا په ذریعه پر موږ دا فتواوې لګېږي، زموږ په باره کې دا خبره کېږي. دا ګستاخي اقوام متحده ذمواري ده چې بنده کړي، دوی یې نه بندوي. زما وزیر اعظم، پښتون وزیر اعظم هم د غول په خوراک دی. ورونو دا بخښنه غواړم، هر سړی دې له ځانه سره یاد ساتي. زموږ پیټریاټیزم به څوک نه چیلنج کوي. موږ د وطن دوستي باندې سرونه ورکړي دي. موږ دا خاوره ساتلې ده، د دنیا له هر زورور هم ساتلې ده. هر زورور دا ته په ګونډو سوی دی. او دا زموږ وطن، زموږ خاوره، نور به خلک ازمایښتونه په موږ نه کوي. او جهان به د دې نوټس اخلي، جهان به په دې سر خلاصوي. زموږ وطن په جهاني انډو خلک کړي. د جهان زورورو لوټ لوټ کړی دی. زموږ وطن یې لوټ لوټ کړی دی. زموږ بازارونه د سکندر اعظم یوناني چې راواخې 3,000 کاله کېږي چې څه ودانۍ یاد شوې وه، دا له خاورو سره خاورې سره. جهان رامنځته چې وایي جهان زموږ پوروړی دی. جهان به زموږ ښارونه جوړوي، روډونه به را جوړوي، اوبه به راته زندګي برابروي. هېڅ د چا احسان نشته. دا به ګرد راځي، یوه سترګه بې خاندې بله بې خاندي راځي به دا به جوړوي، دا به موږ ته راسموي. ورونو زموږ وطن افغانانو ته وایو، پښتنو ته وایو، طالب ته وایو، هر چا ته وایو. لکه څنګه چې پیټریاټیزم د افغان د پښتون په خاطر کې اخښل شوی دی. دوی ته وایو کښېنئ، جرګه وکړئ، سیالان سئ، ستړي سئ، او خپله خاوره چې څنګه تا ته پتمنو در پرېښې ده، میرویس نیکه، احمدشاه بابا، خوشحال خان خټک، خان شهید، دارنګه په دې منځ کې نور ډېر خلکو چې د دې لپاره یې مبارزه کړې ده او دا یې تا ته ساتلې ده. دا خاوره ساتلې راتلونکي نسل او بچیانو ته به یې سپارو. دا زموږ ذمواري ده او هر سړی به په دې سر خلاصوي. دلته زما ملګرو خبره وکړه، ډېره د خوشحالۍ خبره زما دپاره چې کوم مجلسونه دوی وکړي، دا هر ملګري مجلس په داسې ترازو تړلی مجلس و چې ما په خپل ځان ډېر خوند ترې واخیستی. او پر مخ باندې ورونو زموږ دا تړلي مجلسونه، زموږ دا سنجیدګي،
نن چې دوی کومه واقعه کړې ده ورونو په سوات کې څه روان وو په وزیرستان کې څه وشو په کراچۍ کې پر موږ ولې حمله وشوه راوانور څوک دی چې دی به زموږ بچي وژني او دغه رنګه قانون په لاهور کې شوې ده اف آی آر زما په جیب کې دی په لاهور کې د ما وشوله په دې کې پښتانه نیولي دي یو چا یې ذمواري قبوله کړې ده یو چا یې ذمواري اخیستې ده چې چا یې ذمواري قبوله کړې ده باید رسولار صاحب د توبې د برشاره کاکړ پښتانه ته په دې کې نیولي دي دا به سهار خلاصې عدالت ته دې پېښې هېڅ خبرې ته به د ورکې رنګ نه ورکوې دا خبرې ته به درېږي ورونو دا ځینې خبرې درته کېږي ورونو موږ دا کوم مجلس چې زموږ روان دی زموږ یوه خبره یوه مقدمه د یوه شهید د ورکه نه ده دا هره یوه موږ ته معلومه ده د دې ریاست ذمواري ده د اسټبلشمنټ ذمواري ده د سیاسیانو ذمواري ده چې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ پر باندې پرله پسې حملې پسې دي پر پښتون باندې پسې دي په پاټا کې ولې وشوه عارف وزیر ولې شهید شو علي وزیر پر چشم ناست او که د چا دا خیال دی چې بې خاونده ده دا دنیا بې مالکه ده دا دنیا پښتون بې مالکه دی هغه دیوال وي نن یې سم په واضح ټکور ته کړو هغه دیوال وي بیا به سهار ارمان کوي د سهار ارمان ته به نه ځو نن د پاکستان د ټول پاکستان د سنجیده خلکو دا ذمواري جوړېږي چې د پښتون سوال ته د نړۍ دا ذمواري جوړېږي چې د پښتانه سوال ته د پښتانه واده ته د پښتانه نوم ته د پښتانه اختیار ته او افغانستان کې مستقیم حکومت ته داسې حکومت چې د ټولو افغانانو لپاره د قبولیت وړ وي دا جوړول دا راوستل دا د جهان هم ذمواري ده د دې هم ذمواري ده په پراړۍ کې خو څوک نه دی په پراړۍ کې اوبه روانې دي موږ جهان ته وایو نن زموږ پر وطن باندې حمله ده نن بیا په کراچۍ کې د جنګ تیاریانې دي نن پښتانه په پنجاب کې تر کروڑ زیات اوسېږي هر پښتون یې په ولاړې ګرځولی دی ما د پاکستان تر عین لاندې دکان اخیستی دی ما د پاکستان تر عین لاندې په مارکېټ کې په کرایه نیولی دی زه د پاکستان شهري یم آیا لاهور تا ته دا حق حاصل دی دلته له موږ سره خلک اوسېږي ته یې ګډ ناست یاسته قسم واخلي ګډ پاکستان دې واخلي چې یو پنجابی دلته کاروبار کوي تر ننه چا په زوره خبره که ورته کړې ده موږ به خپله ژبه پرېږدو موږ خپله پښتو پرېږدو لیکن چې زه یې په لاهور کې کوم بیا به ته ما نه یې لکې چې زه یې په کراچۍ کوم ته به مه یې لکې چې زه یې په سکل کوم ته به مه یې لکې او اوس په سکل سړی د دې لګیا دی که چاته څه ویل دي موږ به ظلمان موږ ذموار یو لیکن زما وارۍ زما حق به په دې توګه څوک نه وړي په دې توګه به څوک نه خوري او دغه رنګه چلند به دروي په انګریزي وایي سټاپ اټ او که یې نه دروې روان یې ساتې بیا ورونو موږ خپلې جرګې لرو موږ خپل ولس لرو موږ بیا خپل ولس ته ځو چې څه فیصلې وشوې بیا به که خدای کول موږ عملي کوو دا پارټۍ بیا عملي کوي دا پارټۍ بیا کوي ورونو دا ګډ شیان زموږ ستاسو تر مخ دا ګډ صورتحال زموږ ستاسو تر مخ دی نن موږ دا خبره کوو نن موږ دا وایو چې له دې کارو د خلکو درېږي په دې صوبه کې موږ اوسېږو په دې صوبه کې زموږ خپله صوبه وه برټش بلوچستان یې نه و 99% آبادي د پښتانه وه دا صوبه ورکه شوې ده نوم یې تللی دی او پر کاغذ یو چا دستخط کړی دی موږ د لوی افغانیت لپاره پرده ساتلې ده بیا چې کومې خبرې شروع شوي دي غیر ذمواره شروع شوي دي ډېره بخښنه غواړم د چا
په دې وطن کې څه کردار دی ورکې څوک نه دي هغه کردارونه معلوم په ناپاکه خوله پاکې خبرې کول پر پاکو غږا کول ما د انتظاموار خلکو ته ویلي په ناپاکه خوله پر پاکو باندې غږا کېږي بیا به نو پر ناپاکه خوله پسې غږا کېږي هېڅوک به مشکله بیا نه کوي څه شي سره او فکر ماتې دي ته ثابت کړه ته بیان کړه زه به نو څه وایم ستا په دستار ته په ګورنمنټ کې په کاراباو روپۍ تللي دي د جنوبي اضلاع په نامه بیانونه نسي ورکولی ته په ګورنمنټ کې نن چې له پښتانه سره څه کېږي 18% د په برخه کې راوستلی دي زه به خاموش یم خو زه ووایم دا چا چاره کې لري 15 پایانې 15 پیسلیکانې دي هر څوک چې راشي اجازه لري دا یې دې پکښې که یې د کال 15 روپۍ هم 15 کروړه هم زیات وړي زموږ مخ ته یې روان څنګه معنی چې ته رانه دا یې کوي دا یې پکښې د پیسلیکې په مارکت نه دی دا د کار برخه د ولاړ کړي نو ورونو مجلس ته راغی چې دا له موږ سره کوم څه سوي دي له موږ سره کوم څه کېږي موږ په هر پښتون خوابه ده موږ هر پښتون د ځان برخه بولو موږ هېڅ پښتون د ځانه بېل نه بولو او پښتانه به هم موږ له ځانه بېل نه بولي او هر پښتون به دا حساب کوي هر پښتون به دا خبره کوي هر پښتون به پښتانه وایي څه شی لره نظر په خپل وایي ساته د پښتون کام کامي ګټې ملي مفادات مقدم دي دا چاره مقدم دي زموږ هم مقدم دي که ملا یې که پیر یې که حاجي یې که تربیره یې که سیاسي یې ملي ګټې به راسره ساتې په ملي ګټو کې به درېږې راسره ملي ګټې به راسره خوندي کوې د ملي ګټو دپاره چې مبارزه کېږي غږ کېږي غږ به راسره پورته کوې نور موږ برابري جګړه نه ده کړې